بعضې حضرات فرمایي اطمینان سره رکوع دا ده چې موږ دومره اندازه د خپل بدن ته سکون ورکو، دومره اندازه چې د یو تسبیح په مقدار باندې وي. رکوع ته لاړ شه نو ډایرکټ سمع الله لمن حمده مه وایه، صبر وکړه چې د ستا دا ټول جوړونه او ټول اندامونه ځای ته ورشي او دونه مقدار پکې تیر شي لکه انسان وایي سبحان ربي العظیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محترمو دین مخکې موږ د لمونځ فرایض، واجبات، مستحبات د هغې بیان موږ شروع کړو او تر د قرته په رسېدلو بیا دا خبره پکې موږ هم وکړله چې یاره امام پسې موږ ولاړو نو موږ به قرت کوو او که نه به کوو. نو د هغې ټولو خبرو وضاحت مې مخکې درس ورته کړو. نن درس زموږ د رکوع په باره کې دی. موږ اکثر مسلمانان وینو چې هغوی په رکوع کې دا کم حالات د هغوی دي نو یقینا د دې سره لمونځ نه کېږي او دې کې اکثر مؤمنان مسلمانان مبتلا دي. نو هغه حالات درته ښیم چې کم غلط حالات دي او زموږ چې کوم دی دغه کوي مؤمنان، هغه حالات درته ښیم او هغه حالات هم درته ښیم چې کم حالات ټیک دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړي دي. دغه دواړه قسم حالات درته ښیم نو چې کومه سنت طریقه ده هغې باندې به تاسو عمل کوئ، کومه غلط طریقه ده د هغې نه به ځان بچ کوئ. د ټول اول رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به رکوع څنګه کوله؟ اعتدال سره به کوله او د هغو سره اطمینان سره به کوله. ولې حضرت ابو حمید الساعدي رضی الله تعالی عنه خپله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به رکوع د اعتدال سره کوله. دا سر به نه چې کوم دی اوچتولو او نه به ډېر ښکته کولو او دا دواړه لاسونه مبارک به یې په دې کونډو باندې ایښودلي وو په داسې ترتیب سره. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په رکوع کې به د هغوی کیفیت څه وه؟ نو د هغوی کیفیت به داسې وه چې د املا او د سر به بلکل یو بل سره برابر وو. دا سر به اثر مبارک به نه د ملا نه ښکتو او نه به د ملا نه برو بلکې بلکل به د دغو سره ملا سره برابر وو، دغه رنګه یو شان به وو. او په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د ملا او د سر داسې برابرولو گویا کو د هغوی په دغو کې املا مبارک باندې چې کوم دی اوبه پې باندې کېدې یا پې باندې د اوبو یا چې کوم دی لوښي کېدې نو هغه به چې کوم دی اختلو نه بلکې هغې به تجاوز نه کوو، ملا به بلکل نیغه وه. نو په رکوع کې به مونږ د ملا بلکل نیغه ساتو او دا سر به د ملا نه ښکتې نه به بري بلکې دا به چې کوم دی اعتدال والا په حالت کې وي. یو خبره. بل زمونږ مؤمنان دغه چې کوم دی ملګري دي، بعضې ملګري دي هغوی چې کله رکوع کوي نو په داسې ترتیب سره چې د هغوی د ملا اوچته وي او سر یې ښکته وي. بعضې کسان داسې چې دا سر یې ډېر زیات بره وي او ملا یې ښکته وي نو دغه دواړه طریقې اوچتې دي. بعضې کسان داسې کوي، هغه دواړه طریقې چې کوم دي غلطې دي. بعضې کسان داسې کوي سر یې اوچت وي ملا یې ښکتې، بعضې کسان دغه ملا چې کوم دی اوچته وي او سر یې ښکته وي. دغه دواړه طریقې غلطې دي بلکې ټیک طریقه دا ده چې د ستا د سر او د ملا بلکل برابر راشي، برابر په برابر. دغه رنګې به د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک د رکوع کیفیت و. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل لاسونه به څنګه ایښودل د رکوع په حالت کې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د خپلې ګوتې کلو ساتلی. لکه حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به کله رکوع کوله نو د خپلې ګوتې مبارکې به کلو ساتلی او چې کله به چې کوم دی هغوی سجده کوله نو د خپلې ګوتې مبارکې به تنګې ساتلی. نو د رکوع په حالت کې به ګوتې کلو ساتي، د سجدې په حالت کې به ګوتې بنده ساتي. بیا زموږ پښتانه بعضې کسان وینو چې هغوی کله رکوع کوي نو هغوی په داسې ترتیب سره رکوع کوي چې دا ګوتې دا سرونه یا خو بلکل داسې لاړې شي او یا داسې لاړې شي. لکه مثلا بعضې کسان یې داسې نیسي، دا غلط دی. بعضې داسې نیسي، دا غلط دی. چې ټیک یې نیسي ټیک به یې داسې نیسي، په دغسې ترتیب سره به یې نیسي. دغه رنګې ګوتې به دې سیدي او دا به کلوي، په دغه رنګې ترتیب سره به دا ځای نیسي، دا کونډه نیسي.
دغه طریقه و د رکوع. بل تاسو به د خپل لیچې چې دی دا به تاسو د دغه نه خپل خېټې نه لرې ساتئ. نو دا طریقه چې کوم دی دغه طریقه چې کوم دی هغه د سړو وه او د ښځو طریقه هغه د دوی نه بالکل جدا ده. سړي به د خپل ملا او د خپل سر بالکل برابرۍ د رکوع په دغه ترتیب سره کوي او ښځې چې کله رکوع کوي نو هغه به په څنګه ترتیب سره د ښځې رکوع کوي هغه به دا سر لږ شان ښکته کوي د سړو په رنګې به د ملا او دا سر بالکل نیغ نه ساتي. همدغه رنګې چې دا سړي دا ګوتې کلو ساتي دا به چې کوم دی په رکوع کې دا ګوتې بندې ساتي او دا به د سړو رنګه دا سر داسې نه ښکته کوي ډېر بیا ښکته نه وړي لکه سړي چې څنګه وړي بلکې د ښځې سر به بالکل دغسې وي. نو سړي به داسې ساتي او ښځې به بالکل دغسې ساتي. نو دغه طریقه وه. اوس به موږ اطمینان سره رکوع کوو. اطمینان سره به رکوع څنګه کوو په دې طریقې باندې خپل ځان پوه کړئ. بعضې حضرات فرمایي اطمینان سره رکوع دا ده چې موږ دومره اندازه د خپل بدن ته سکون ورکو دومره اندازه چې د یو تسبیح په مقدار باندې وي. رکوع ته لاړ شه نو ډایرکټ سمع الله لمن حمده مه وایه. صبر وکړه چې د ستا دا ټول جوړونه او ټول اندامونه ځای ته ورشي او دونه مقدار پکې تیر شي لکه انسان وایي سبحان ربي العظیم. بس صرف دونه مقدار پکې تیر شي او بیا په دونه مقدار کې به د خپل بدن چې دا ټول جوړونه ځای له ورشي. نو دغه چې کوم دی دغه وه رکوع طریقه وه او انشاءالله دې پسې چې کوم درس چې هغه بیا چې کوم دی دغه والا سجدې والا طریقه ده او د هغې نه پس به بیا انشاءالله چې د قیدې والا طریقه ده. نو د ښځې چې کوم دی قیدې جدا دي او د سړو جدا دي په دې کې فرق دی. دا به انشاءالله پر روان